السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې مسرایونه دي یو یا دوه. موږ په خارج کې یو اسرایونه په کرایه ورکړي دي، کرایه مسلسل پسې خورو یا مصرفوو یې. اوس زه زکات څنګه وباسم؟ د سرای د قیامت زکات وباسم؟ محترمه پر تا د هغو سرایو زکات نسته، چې تا په کرایه ورکړي دي او هغه کرایه هم راځي خوړل کېږي، زکات بره نسته. که چیرې هغه د سرای کرایه ونه خوړل سي او یا وخوړل سي لږ پاته سي، نوره سرمایه هم لري، نو هغه لږ به د ستا د نورې سرمایه سره یو ځای کېږي. مثلا 1,00,000 روپۍ کرایه راغلی ده، پای کې 80,000 روپۍ تا خوړلي دي، 60,000 روپۍ پاته دي او 2-3 لک روپۍ ته نورې لري. دا 60,000 هغه نور پیسو ته ورزمیږي، د ټول به یو ځای زکات باسي. او که چیرې دغه د سرای کرایه وي ته روزانه استعمالوي خوري، د کال په پای کې تا ته روپۍ هم نه در پاتېږي، زکات نسته در باندې. او بل دی وایي دغه سرایونه د مشترک ژوند دي، د ورونو دي او مصرفوم یې، زه د اجازه را کړې ده، په دې خو مې غاړې نه بندېږي. محترمه چې د اجازه در کړې ده غاړې مو نه په بندېږي، مشکل نسته. او که د اجازه نه یې در کړې بیا خو نو مشترک ځایونه دي، منافع هم مشترک دي، دغه پیسې به تقسیمیږي. فتاوای فریدیه صفحه 390 باب وجوب زکات جلد نمبر 3. نو هغه د کرایې پر شیانو باندې لکه کور و موټر په هغو سرمایه کې زکات نسته، پر هغه منافعو باندې هغه کرایه چې راځي که هم پاته سوله کال ورباندې تېر سو بیا زکات ورپکې شته.